خلیلزاد خو یو افغاني الاصل امریکایی دی او حقیقت دا دی چې په هغه وخت کې چې افغانستان ډیر منزوي و او په ډیر بد حال کې و، نوې اداره جوړه شوله، د صفر نه ښکته جوړه شوله. په هغه وخت کې خلیلزاد هم افغانستان ته ډیر خدمتونه کړي دي، کومکونه یې جلب کړي دي، افغانستان یې دنیا ته پیژندلی دی، په امریکا کې مطرح کړی دی، په دنیا کې مطرح کړی دی. هغه خدمات د هیرولو نه دي، یعنی د 2001 نه تر 2015 پورې ډیر خدمت یې کړی افغانستان ته. بیا 2015 نه بعد چې د په عراق کې وو، په ملل متحد کې وو، لږ لږ د افغانستان سیاست کې ګوتې وهلې، دوست دښمن ځان ته جوړو، چې زه دې نظر سره موافق نه وم، ځکه د لپاره هماغه بهتر و چې د امریکا سفیر وو او په هغه انداز کې افغانستان ته خدمت کو، نه دا چې د خپل د افغانستان په سیاست کې داخل وو. یا هم مثلا وروسته د سولې په مورد کې همدغه دلیل د اشتباهات وو، چې د په هغه دوران کې په سیاست کې داخل شو، نو بیا ونه شو کولای چې د رئیس جمهور غني سره ښه روابط وساتي. روابط یې ښه نه وو او د هغې د وجې نه بیا د دوحه معاهده امضا شوه، ناقصه معاهده امضا شوله، په عجله امضا شوله. زه یقین لرم چې طالبان هم اوس پې پښیمانه دي، چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني. هغه کې داسې مادې دي چې هغه دوی ورته نه وو متوجه شوي. امریکایان ورته واضح لیکلي وو چې امارت اسلامي چې امریکا په دغه نوم په رسمیت نه پیژني، دا په معاهده کې دي. تر څو دا معاهده امریکا طالب په رسمیت نشي پیژندلی، ځکه هلته امضا کړې ده، هغه د دوی ترمنځ توافقنامه ده، یعنې دا ناقصه توافقنامه وه. هم د افغانستان دولت ته ضرر ورسېده چې دولت سقوط وکړ، هم اوس هغه د طالبانو ته ضرر رسېږي. او په دې کې خلیلزاد ادعا بیا دا ده چې خو د مامور و، څه چې ورته ویل کېدل د کوله. اما حقیقت دا دی، زما په فکر باندې د سیاسي خوښ و ناخوښ جوړ کړ افغانستان کې. پس د 2015 نه احمد ښه دی، محمود خراب دی، زم ښه یم، کېدای شي اراده یې درلوده د کاندیدېدو ریاست جمهوري ته، دا شیان ورسره مناسب نه و، ځکه چې دی امریکایی و، د امریکا سفیر پاتې شوی و. افغانستان خلک دا کله قبلي چې یو سړی د امریکې سفیر پاتې شوی، هغه د بیا د رئیس جمهور په توګه ومني. نو دا اشتباهات و.